دا نه مې ډېر ښایسته نسوار راوړي څه ښې نسوار دي تېره وښیه کوم نسوار دی یو چونډې په 10 روپۍ دی کوم نسوار دی کاغذ یې څه که همدا کاغذي نسوار دی ډېر ښایسته نسوار دی له کندهار څخه مې بهره 2 کیلو راوړی یا دا څه کل ترخه دي زموږ بابا دی ډېر نسوار کې د هغه لپاره مې 2 کیلو راوړی زنګ یې راپسې راویلی وي یا والا نسوارو یاره دا یو کال کېږي والا باره زما ډېر وش کېږي زه چې د 15 کالو سوم باره زه په دغه عمل راغلم زما ملګري وه هغوی راته ویل ته دا پان نسوار چې هلته دا پان نسوار ما په شوق وکړ یا بالا اوس دا 3-4 کاله کېږي په دې عمل راغلی یم بالا ډېر مردار عمل دی معده ډېره زر خراب یا بالا بیخي نسوار بیخي داسې کړی یم نه زما منیت یې پرېښوی سي ته خو یو کال کېږي دومره وخت نه کېږي باره غټ غټ ځوانان دي بسته 15 کاله 6 کاله د عمل یې کړي بیا پرېښي دي خو زما څلور ما دا اراده دی را روانې روزې ته به انشاءالله زه عمل پرېږدم نسوار عمل لرم خدای مې دې عمل نه کړی او شکر دی باره نور عمل نه لرم زموږ خپل وطن د کندهار ته تللی یم هلته زموږ ډېر خپلوان دی بیا چې راتلم د دې ډېر جنګ امنیت والا هم ولاړ ول خو بالا ډېر بد جنګ یې سره وکړي موږ پلار راسره و یا حکومت ډېر تکړه دی زموږ حکومت ډېر تکړه دی خو یقینا بیا نو دا بیخي ډېر دی هېڅ نه خلاصون یې نشته دومره ډېر راتلل امنیت ولاړو جنګ خو بالا 2.5 ساعته په موټر کې هلته موږ ولاړو د جنګونو د لاسه شکر هسې راغلې هو راغلو هلته ګرمي زیاته وله او ماشاءالله کابل ډېر ښایسته موسم دی هوا یخه دی او نو بس ژوند دی تېرېږي خو الله د افغانستان کې امن صلح راولي که نه او موږ ډېرې ښې لوبې کولې په کندهار کې یو 6 شپې مې تېرې کړه هلته دا لوبې چې شوې کرکټ مو ډېر کوو هلته بالا کرکټ ډېر مینهوال شته دي خو زموږ ډېر ساعت تېرو ډېر لوی لوی میدانونه ول هلته بیا تلي وو هلته مو ډېر میچونه وکړل یو کب مو راوړ او بیا راغلم ول هلته حالات ډېر خراب ول جنګونه بیخي ډېر ول خیر هغه ده خیر دی نصیب څه ولا زموږ د کیسې نه خبر نه شوې بېګا موږ څنګه کار وکوي زه وم زما 4 انډیوالان وی لاړو بس د اسلم شهره کې مو لاره ونیولئ د ماخوستن داسې ووایه چې 9 بجې وې بیا هلته 2 هلکان روان وی دوی ته مې لاره ونیوله دوی څخه مو یو 2 موبایل یې واخیستلې غټې غټې 6,000 روپۍ مو هم ترې واخیستلې ایو ډېرې زارۍ باره راته وکړې چې یا غریب یم نور وسه مې نشته نه موبایل سره په دې وخت کې زموږ یو ملګري را منډه کړې او دی په هغه ته ووایي چې زه د غریب دې هسې هسې وکړم تا هم هسې هسې وکړم خو باره پیسې مو راوویلې بیا راغللو او پیسې مو تقسیم کړلې دا ملګري مو داسې خوشحاله ول چې یو باره په څوک دې سر ته ووایه زه ورغلم دا بل ما په هغه ته ووایي چې ځئ لاړ شئ نوره مه راګورئ په شا باندې موبایلونه نوره نه درکړو اوس زارې وکړي چې د سیم کارتونو خو راکوئ اتې موږ ته یې نه سیم کارتونه شته نه پیسې شته ځئ لاړ شئ باره خپل کار کوئ دلې بیا را نه شئ وروره ډېر غلط کار دی کړی یا ولا زه خپله ډېر پښیمانه یم ځکه چې نن د جمعې ورځ وه ملا په تقریر کې د غلا په باره کې ډېرې کیسې وکړې بالا چې زړه راغلله ما دا څه بد دي کړي تا بېګا دا غلا کړې باره دا دومره وخت مو په دې کارونو کې تېر کړو یا باره بېګا نن ملا تقریر وکړئ زه ډېر خفه شوم او باره نور به پر ژوند بیا زه غلا ونه کړم توبه مې ویستله که نه اوس مې دا توبه ده بیا به دې نه چې زه غلا ونه کړم ډېر بد کار دی ځکه چې نن ملا تقریر کې ما کومې خبرې واورېدئ د دغه عذاب هر څه بخښل کېږي وایي د انسان حق نه بخښل کېږي بلا ډېر غلط کار دی کړی غلط کار کړی زه هم ډېر خفه شوم باره د ملا تقریر مې واورېدئ بیخي مې طبیعت تر اوسه پورې ډېر خرابه دی ځکه زه بل کندهار نه راغلم او دلته ملګرو ول خو بس راته ویې ویلې چې راځه بېګا ته لاره نیسو ما هم ویلې پخواني ملګري دي که اوس ورسره لاړ نه شي راپرېږدي اوس ډېر پښیمانه یم ډېر بد کار مې باره اوس مو توبه کښلې دی ښه توبه مو دی بیا به بیخي دا غلطي ونه کړم نه به غلا وکړم نه به چا څه حق وخورم نه به چا څه جنجال اذان یو که جام د درځک شي زو لاړ به سو درېږم صبر وکړه نو خو زه توبه به وباسو دې نه ایسه ولاکه نور غلا وکړو نه دغه جای نه نیسي هغه دنیا کې دې دنیا ګوره 2 ورځې دنیا د تېرېږي ګوره موږ باید غلا ونه کړو چا څه حق ونه خورو بس دا کومې مو څه کړي دي ډېر بد مې کړي ډېر پښیمانه یم او بیا به زه داسې کار نه کوم باره ډېر خفه یم زه هم دا شپه به څنګه تېرېږي والا که ازانګ جام وکړو راځئ چې ځو بسم الله
जगता बोला बोला जगता उभं राहा